سلام ګرانو کترمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپ چینل اساس خدمت ته حاضر یم. ګرانو کتونکو زموږ نوې ویډیو ده چې څنګه کولی شو د خپلو ویډیوګانو نه غلط کاپي رایټ کلیم چې د هغه لرې کړو. دلته تاسو کتلی شئ دا یو کلیم ده، د بل کلیم ده، دا ټول زما په ویډیوګانو باندې راغلي، زه مخکې هم راغلي وو، ما هغه ټول لرې کړي وو ځکه چې دا غلط دي. دا یو نیټورک د هغه نوم تاسو ته ښکاره کوم چې دا په هغه ویډیوګانو باندې راځي، د کوم ویډیوګانې چې زیات کتونکي لري. دلته که تاسو کتلی دا 4 لکه ده، دا 2 لکه 1,000 د 6 لکه څو زره کتونکي لري. داسې کته نور اعظم دا وګوره 4 لکه 38,000 کتونکي لري. نو دې ویډیوګانو باندې دوی غلط کلیمونه کوي. که 10 ورځې پاتې شي د دوی لپاره ګټه ده دا کلیم. نو زه نه پوهېږم دا یوټیوب څرنګه داسې سیسټم جوړ کړی دی چې دا دومره نشي معلومېدای چې دا ویډیو د دې خپله ده که نه ده. خیر دا له هغوی سره رجسټر دي، دا د یوټیوب لخوا نه دي راغلي. د یوټیوب کې داسې ویډیوګانې نشته، دا د ځان ته ویب سایټونه دي، دا د یوټیوب سره رجسټر دي، هغوی ته د کنټنټ آی ډي ورکړل شوې ده. نو دا وګورئ دلته دا کلیمونه تاسو کتلی شئ. نو زه ستاسو مخکې دا کلیمونه لرې کوم چې څنګه کولی شو دا کلیم لرې کړو. دا غلط دي دا کلیمونه، دا کوم چې زما په ویډیوګانو باندې راغلي. کله چې دا کلیم باندې داسې کلیک وکړئ، که په موبایل کې کلیک وکړئ یا که کمپیوټر کې څرنګه موس راوړئ د عزت، نو دلته دا سی ډیټیل باندې به کلیک وکړئ. دلته کاپي رایټ سمري اینډ سټیټس دلته تاسو کتلی شئ. دلته لاندې په دې ویډیو باندې چې هغه راغلی ده، دا ویډیو چې دا 7 منټه او 50 سکنډه ده، دا کوم کلیم چې راغلی دا 4 منټه او 6 سکنډه ده، او د دې نوم چې ده اچ ډبل ای بیا ډبلیو بیا کې ویک ده. نو د تھرډ پارټي نه پوهېږم دا څه رقم شی ده، دا څه رقم نیټورک ده. نو دا اوس تاسو داسې کولی شئ خپله ویډیو ایډیټ هم کړئ، خو د ایډیټ کولو ته ضرورت نه ده ځکه چې دا کلیم غلط ده. نو د غلط کلیم لرې کولو لپاره به تاسو په دې سلیکټ اکشن چې درته ښکاري دلته به کلیک وکړئ، دلته ډیسپیوټ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو کله چې دا وګورئ، دلته ویلي چې تاسو کوم هغه کلیمونه چې دي د ډي وي ډي نه یا کوم ځای ته اډیو رااخیستې وي، دا تاسو نشئ هغه کولی ډیسپیوټ کولی، دا د منلو وړ نه ده. نو تاسو دې ته فکر مه کوئ، که د دې نیټورک له خوا نه تاسو ته دا کلیم راغلی وي، نو په دې بکس ټیک مارک کړئ او د هغې وروسته کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته یې په 4 رقم تاسو هغه کولی شئ اوریجنل کنټنټ لیسنس یې لري، فیر یوز کې راځي او پبلیک ډومین کې راځي دا ویډیو. نو تاسو یې اوریجنل کنټنټ باندې ورته نښه کوئ ځکه چې دا کلیمونه چې دا غلط دي. دا په یوټیوب کې تاسو دې په اړه نورې ویډیوګانې هم کتلی شئ دې نیټورک په اړه. نو اوریجنل کنټنټ چې کله کلیک وکړئ، نو دلته بیا کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته یې نور څه هم درته لیکلي دي، کولی شئ تاسو دا وګورئ د دې ویډیو په اړه چې دا ویډیو باید ستا خپله وي. دلته ډېر څه لیکلي دي، دا کولی تاسو وګورئ. نو دلته له دې نه وروسته دا بکس ټیک مارک کړئ او دا کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته یو څه داسې ورته ولیکئ چې دا زما په ویډیوګانو باندې دا کلیم ولې راځي یا دا کلیم لرې کړئ. چې هر څه تاسو غواړئ دا زما خپله ویډیو ده، نو هغه به دلته ورته پیسټ کړئ یا ورته ولیکئ. ما تیار اخیستي چې وخت ضایع نه شي، نو دلته مې ورته پیسټ کړو او دلته به ولیکئ دا ورته نښه کوئ د ما ویډیو چې دغه کاپي رایټ نه ده. دلته زه پوهېږم چې دا داسې دا ټول دا 3 بکسونه به ورته نښه کوئ. دلته اخري کې تاسو لیکل شوي دي چې که تاسو دا غلط ډیسپیوټ کوئ دا کلیم، نو کېدای شي تاسو په دې سره ستاسو د چینل چې دا هغه له منځه ولاړ شي، یعنې ختم شي، ډیلیټ شي. نو تاسو به دا ورته نښه کوئ چې زه په دې پوهېږم چې که دا زه غلط دغه کوم دعوه کوم، دا ډیسپیوټ مطلب شخړه یا دعوه کول. دلته که دا تاسو غلط نښه کوئ، غلط کې هغه وکړئ، یعنې دا شخړه دعوه وکړئ، نو بیا ستاسو چینل کېدای شي ډیلیټ شي مکمل. نو دلته به دا تاسو ورته نښه کوئ او دلته ورته د خپل نوم ورکوئ، د چینل نوم ورکوئ، هغه مشکل نشته. نو له هغه وروسته بیا کله چې دلته خپل د چینل نوم ورکوئ، درته نوم ورکوم، د دې ما ورته نوم ورکړو، دا هر څه مې صحیح کړو، د اخري هغه یې داسې ټپې ده. او له هغه وروسته چې کله دا کار تاسو وکړئ، نو دا چې دا سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. سبمیټ باندې کلیک کوم. ښه دلته یې لیکلي دي، دلته ډیسپیوټ سینډ ټو د کلیمنټ فور ریویو. نو دلته تاسو دا کلیم چې ده دا د ریویو دپاره واستول شو.
دلته چې کتلی چې دلته کوم هغه چې و هغه به کار نه کوي تر 13 ورځو پورې. dispute under review داسې کتلی شي دلته دا پس تر ریویو لاندې د کتنې لاندې دا به اول هغه کس ته دا هغه استول کېږي کوم د خوا چې زما په ویډیو کلیم راغلی اول خو بیا هغه ګوري که چېرته هغه دا خو غلط کلیم ده حتما به دا لرې کېږي. زه بیا تاسو ته ښکاره کوم په همدې ویډیو کې دا ویډیو تر هغه ته بیا سکیپ کوم چې ته د هغه له خوا نه ماته کوم جواب نه راغلی دا ویډیو به تر هغه پورې کله چې دا د هغه له خوا جواب ماته راغی بیا به دا ویډیو د هغه ورته شروع کوم. دلته بیا تاسو دا نوم ښکاره کوم دا د هغه نیټورک نوم ده. تاسو دې په اړه نور معلومات په یوټیوب کې کتلی چې دا نه پوهېږم دا څه رقم نیټورک ده. دا ډېر خلک د دې په اړه ویډیوګانې جوړوي دا غلط کلیمونه ورځي دې خلکو ته د دې له خوا نه. نو بیا دا مخکې د دې کلیمونه ما لرې کړي دي داسې نه ده چې ما نه لرې کړي یو دوه کلیم مخکې م راغلي وو خو هغه چې ما کله لرې کړو نو یو څو ورځې وروسته نور کلیمونه م راغلل نو زه دا ټول لرې کوم. ستاسو د دې ویډیو کې ما یو تاسو ته ښودلو لپاره لرې کړو نو زه نور دا ویډیو سکیپ کوم او دا کلیمونه ټول کله چې د دې جواب ماته راغی نو زه به بیا تاسو ته د دې په اړه هغه هم تاسو ته ښکاره کوم ایمیلونه کوم چې د دې له خوا نه ماته راغلي چې دا کلیمونه لرې شو. نو دا نیټورک ته د دې په اړه معلومات کسي او د 13 ورځو لپاره به تاسو انتظار کوئ. دې ته 13 ورځې وخت نه لګېږي تقریبا 2-3 ورځې کې د دې معلومات کېږي چې تاسو ته به ایمیل راشي چې تاسو دا کلیم چې دا هغه لرې سو او که چېرته دا کس دا کوم کس چې تاته کلیم درکړی ده د نیټورک له خوا چې کلیم راغلی ده که دا په 13 ورځو کې لرې نه شي نو بیا یوټیوب تاسو نه خپله لرې کوي. نو د نور معلومات تاسو ته بیا ویډیو کې اخر کې کوم دا ویډیو سکیپ کوم تر هغه وخته پورې چې د دې معلومات کېږي. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. تاسو کتلی سئ دلته په همدې ویډیو کې ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې زما په ویډیوګانو باندې د یو نیټورک له خوا نه کاپي رایټ کلیمونه راغلي دي چې ستاسو مخکې ما هغه ډسپیوټ کړو. تاسو کتلی سئ هغه کلیمونه دا یو ایمیل زه خلاصوم دا 3 ایمیلونه ماته راغلي دي. هغه 3 کلیمونه ما ډسپیوټ کړي وو تقریبا یوه ورځ وروسته ماته د یوټیوب له خوا نه ایمیلونه راغلل چې دا ستا کاپي رایټ کلیم چې و هغه لرې سوی ستا له ویډیو نه. دلته تاسو کتلی سئ ته ماته لیکل سوي چې ستاسو ته ښه خبر ده ستاسو لپاره او ستاسو کوم کلیمونه چې له کتلو له ریویو کولو یا کتلو وروسته ستاسو د ویډیو څخه هغه کلیمونه لرې سو. نو په دې طریقه تاسو کولی سئ چې د ویډیو څخه کاپي رایټ کلیم چې د هغه لرې کړئ. که تاسو په یوټیوب کې کوم بله ستونزه لرئ یا کوم بل مشکل لرئ کولی سئ ماته کمنټ وکړئ. زه به انشاءالله خپله اوس تاسو سره مرسته وکړم ځکه چې یوټیوب کې ما تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار کوم تقریبا هر څه سره یې بل اړتیا لرم. دا زموږ نوې ویډیو که ویډیو مو خوښ وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.